په سلامونه ورکړی کوم ستړي مه شئ د نن پلس چینل محترمو لیدونکو وخت مو بخیر. په موکړی د نن ورځې د پیل څو تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدل په پاکستان کې ګڼې پروژې درول شوي دي. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز راپور ورکړی چې امریکا پر پاکستان هم مرستې بندې کړې چې ورسره په دغه هیواد کې ګڼې مهمې پروژې درول شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې امریکا د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو ټول پروګرامونه وځنډول. د افغانستان او پاکستان په ګډون په ځنډول شوي پروګرامونو کې د اوکراین، تایوان او اردن لپاره د مرستو پروګرامونه هم شامل دي. دغه ټول پروګرامونه د نوي ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو او قونسلګریو ته یو حکم صادر کړ او له هغوی یې وغوښتل چې سمدلاسه ټول مرستندویه پروګرامونه وځنډوي او په دې برخه کې ټول فعالیتونه په ټپه ودروي. د یو امریکایي چارواکي په وینا پاکستان ته مرستې تر بیا ارزونې پورې ځنډول شوي دي. د جیو نیوز د راپور له مخې د امریکا دغه پریکړې د انرژۍ، اقتصادي ودې، کرنې، حکومتوالۍ، پوهې او د روغتیا په برخه کې ګڼ پروګرامونه اغیزمن کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې تر ارزونې وروسته باید د دغو پروګرامونو د برخلیک په اړه بیا پریکړه وکړي. تحریک طالبان پاکستان د محسن داور د وژلو ادعا رد کړه. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ملي ډیموکراتیک غورځنګ د مشر محسن داور په وړاندې د ګواښ ادعا رد کړه او هغه یې دروغجنه بللې ده. د ټي ټي پي د ویان محمد خراساني لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل ته هم رسېدلې. دا یو ماشومانه تور بلل شوی دی. محسن داور د سلواقع په 3 نیټه ویلي و چې پاکستاني امنیتي ادارو ورته خبر ورکړی چې د افغانستان طالبان یې د وژلو پلان لري. نوموړي له افغانستان انټرنیشنل پښتو سره په خبرو کې ویلي و چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې افغان طالبانو د فدایان افغانستان کنډک ته د هغه د وژلو په موخه $500,000 ورکړي دي. دواړه دغه راز ادعا کړې وه چې د هغه د وژلو لپاره له مخکې په پېښور کې له چاودېدونکو توکو ډک موټر هم چمتو شوی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد نبي په خوست کې د یوې دیني مدرسې د فراغت غونډې پر مهال د ملي ډیموکراتیک غورځنګ د مشر محسن داور ادعاوې رد کړې وې. مولوي محمد نبي عمري ویلي و دوی دغسې تمه کمزوری عمل نه کوي او له خپلې خاورې بهر د هیڅ چا د وژلو اراده هم نه لري. هغه زیاته کړې وه که چیرې وغواړي نو د محسن داور د وژلو لپاره $500,000 نه لګوي بلکې په 500 پاکستاني کلدارو یې هم وژلی شي. د ټي ټي پي په خبرپاڼه کې راغلي څو ورځې وړاندې د پاکستان تش په نامه استخباراتي ادارو د دروغو پر بنسټ یو امنیتي ګواښ پور کړ او یوه ماشومانه ادعا یې وکړه چې افغان طالبان غواړي د ملي ډیموکراتیک ګوند چې د پوځ لخوا جوړ شوی سیاسي ګوند دی مشر محسن داور په ټي ټي پي ووژني او د دې لپاره پیسې هم ځانګړې شوې دي. خبرپاڼه زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان په وار دا روښانه کړې ده چې د دوی جګړه یوازې د پاکستان د امنیتي ادارو او د هغوی د همکارانو پر وړاندې ده نه د کومې ډلې پر وړاندې. د خبرپاڼې له مخې د دغه ډول تبلیغاتو موخه د شهرت ترلاسه کولو پرته بل څه نه دي. خبرپاڼه وړاندې کاږي ډیری وختونه کله چې امنیتي ادارې د خپلو فعالینو له لارې خپلې موخې ترلاسه کوي د هغوی د وژلو د مخه دغه ټول ګواښونه او بل چاته د ملامتۍ ګوته نیسي. په خبرپاڼه کې راغلي چې امنیتي ادارې نور هغه ته اړتیا نه لري او غواړي هغه په نښه او له منځه یې یوسي. اسلامي امارات یو ور بیا له بهر میشتو افغان سیاستوالو غوښتي چې هیواد ته دې ستنه شي. د اسلامي امارت د سرحدونو، قومونو، قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو معین محمد علي جان احمد له بهر میشتو افغان سیاستوالو غوښتي چې هیواد ته راستنه شي. د دغې ډلې تر کنټرول لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د اسلامي امارت سرحدونو چارو مرستیال وزیر په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی له افغان سیاستوالو سره هیڅ ستونزه نه لري او هغوی د لا عمومي عفوې ګټه واخلي. هغه له دغه سیاستوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستنه شي او د هیواد په ودانولو کې د برخه واخلي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی په نظام کې قومي، ژبني، سمتي او مذهبي تعصبات ځای نه لري.
خو دغه غوښتنې داسې مهال وړاندې کېږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې پر سیاسي ګوندونو او د هغوی پر فعالیتونو بندیز لګولی او په افغانستان کې د میشتو پخوانیو چارواکو او سیاسي مشرانو فعالیت د دوی تر شخصي ناستو محدود شوی دی.